علي امین ګنډاپور وایي چې د صوبې د سولې د ټینګښت لپاره به د اګست له 2مې جرګه پیل شي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ویلي دی چې د ترهګرو سربېره د هغوی د ملاتړو له منځه وړل هم ضروري دي او د سولې د ټینګښت لپاره به د اګست میاشتې له 2مې نیټې جرګه پیل شي چې سلا کاران سیاسي مشران او ټول اړوند ښکېل اړخونه سره کیني او سلا مشورې به وکړي. نوموړي دغه خبره د اپیکس کمیټې له غونډې وروسته په یوه ویډیویي پیغام کې کړې دي. نوموړي اعلان وکړ چې لومړی به په ډویژني کچه جرګه ترسره شي چې پکې به د اړوند سیمو ټول سلاکاران سیاسي مشران او ښکېل اړخونه ګډون وکړي او د دغو سلا مشورو هدف دا دی چې د خلکو اندېښنې واورېدل شي. وروسته به یوه ستره جرګه رابلل کېږي چې د پالیسۍ پلان او راتلونکي تګلارې اعلان به پکې وشي. علي امین ګنډاپور په یوه ویډیویي پیغام کې زیاته کړې ده چې زموږ په ورګډو شویو ضلعو کې له بدمرغه لا هم مسؤلانه ده ټینګه شوې چې دا د دغو سیمو د پرمختګ لپاره یو لوی خنډ دی او د بدامنۍ اصلي لامل ترهګري ده. ګنډاپور زیاتوي چې هیڅوک نه غواړي چې داسې عملیات وشي چې له امله یې خلک کډه کولو ته اړ شي، ځکه د بې ځایه کېدو او عملیاتو زیانونه جبرانول د حکومت لپاره ډیره سخته ده، خو موږ د دې لپاره یوه تګلاره ترتیبوو. په غونډه کې د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشاور د پېښور پوځي مشر او نورو لوړپوړو ملکي او پوځي چارواکو ګډون کړی و او د ځانګړې بلنې له مخې د باجوړ، خیبر او شمالي وزیرستان د ملي او صوبایي اسمبلۍ غړو هم برخه اخیستې وه. تېره ورځ د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د پاکستان پوځ له لورې په پیل شویو عملیاتو کې د 2م ټولګي د یوه زده کوونکي تر وژل کېدو وروسته ځایي خلکو لوی احتجاج پیل کړی دی. په دې وروستیو کې پاکستاني پوځ په عملیاتو کې عام ولس ته په زیاته کچه مالي او ځاني تلفات اړولي دي چې اکثره پښتانه سیاسي او غیر سیاسي مشران دغه کړنه د پښتون نسل وژنه یادوي.